د امریکا غږ د پښتو فیسبوک لیدونکو مینوالو بیا هم سلامونه. افغانستان کې سهار دی، دلته زموږ 10 بجې د شپې دي. موږ همکاران راغلي وو چې د پانیپت فلم دلیل دا و چې د پانیپت فلم د افغانستان او د هند د ګډ تاریخ یوه مهمه برخه وه او موږ غوښتو چې دغه فلم وګورو چې د افغانستان دغه مهمه برخه په دغه فلم کې څنګه انځور شوې وه. ما چې ولیدو ځینې یاداشتونه مې نوټ کړي دي په ټلیفون کې راسره دي او درته وایم خو اشنا صاحب چې تر دغه فلم د مخه هم دغه تاریخي پیښې څېړلې وه، ارزولې وه، له ځینې تاریخ پوهانو معاصرو تاریخ پوهانو سره خبرې کړې وې، یوه لنډه ډاکومنټري هم جوړه کړې وه. عمومي ډول تاریخ او دغه فلم څومره سره تفاوت لري ستا په نظر؟ که بیخي ووایم چې شپه او ورځ تقریبا هندوستان ډېره مبالغه کوي داسې فلم کې، خصوصا داسې تاریخي حادثه کې ډېره مبالغه پکې وه. مثلا د ابدالي د لښکر راتګ سره چې دا دومره لرې فاصله وهي د هغې په باره کې هېڅ یادونه نه کړي دا څنګه د دومره امکانات سره کندهار نه روانېږي بیا خپل د راتګ او د خپلې هرې لحظې دغه ښیي. دویم دا چې د هغه یو څوک چې د کندهار یو څوک چې مثلا د افغانستان راغلی د هغې انار چې د هماغه ځینه ځي ډېر مشکله ده چې ته هغه داسې تمثیل کې مثلا یا د بېرحمي دا رقم تمثیل کې چې بیا یې هلته مسلمان ښیي چې مونځ کوي او بیا بیرته د قتل په کولو څخه ښیي. واضح ده زما توقع خو داسې وه چې هندوستان به دا فلمونه چې جوړېږي همدومره به اضافهګي او مبالغه ډېره کوي. حقیقي تاریخي دغسې کیسه واضح ده چې نه ده. یو دوه درې مثبتې نقطې چې تاسو دغه فلم نه اخیستي چې تاریخ سره هغه تاریخي پیښو سره د حقایقو سره مرسته کړې خلکو ته بیان کړي او یا فکر کوئ چې باید که فلمونه کېږي نو دغه اړخونه پکې انځور کړل شي؟ څه شی وروسته یو د هندوستان چې مرهټیانو رښتیا امپراتوري پراخه شوله هېڅ شک نشته چې دغه اتحاد یې جوړ کړو. راجپوتان یې ټول کړي وو، دغه جټان یې راټول کړل، دوی سیکانو سره معاهدې وکړلې، دغه یووالی یې رامنځته کړی و. تر ده وروسته چې دوی له 12 کاله یو ځای شولو سره یو یې د دوی د اتحاد یا د امپراتوري د دوام همدا و. مګر چون دلته بریټانویان هم راغلي وو او دوی که ګر که فلم کې هېڅ یاد نه کړل چې فرانسویان هلته وو مثلا د دوی یادونه یې ونه کړله. اما دا وه چې د دوی دغه مداخله یا د ارزو چې په ټول هندوستان کې مرهټیان خپل امپراتوري فعاله کړي د ارزو ته امکانات دوی نه لرل. داسې فلم کې ما ته ولیدل چې دوی د یو نواب نه او د یو سیکانو د مشر نه بل نه کومک غوښتو، مالي او لوجستیک کومک یې غوښتو. نو د یو غټې هندوستان د امپراتوري دپاره دا ورته ناممکنه وه. همدې وجې دوی زر هم وبایلله وروسته د ابدالي د فلم په جریان کې ما په ټلیفون کې ځینې ډایالګونه او یا ځینې هغه حقایق یا هغه تاریخي پیښې چې موږ په تاریخ کې یو ډول لوستي او دلته ما فکر وکړ چې بل ډول راغلي دي. مثلا د فلم په شروع کې کله چې د هندوستان احمدشاه ابدالي ته خبر ورکول کېږي چې په مرهټیان په مسلمانانو باندې ظلم کوي او هلته په حقانیتونو باندې ظلم کوي، نو ستا مرسته ضرورت دی. ناببره په دربار کې د دربار د کورنۍ غړي په ده باندې حمله کوي او علت دا ښودل کېږي چې هغه کوهي نور چې دا خپله یوه تاریخي بله یوه تاریخي پېښه ده هغه نه غږېږو. علت دا یي چې احمدشاه دراني فکر کوي چې د کور غړي د کوهي نور د الماس د ترلاسه کولو په خاطر حمله کوي چې په دربار کې دننه هغه خپل دربار خلک وژني چې دا موږ په تاریخ کې نه ولوستي چې احمدشاه دراني دی په دربار کې دننه دومره هغه شقیق قلب بیا داسې سخزړی وي چې ود وجې. دا یوه خبره ماته جالبه وه کله چې د هند نه په دغه فلم کې البته د احمدشاه دراني ته خبر پیغام قاصدان ورځي چې موږ سره مرسته وکړه مرهټیان ظلم کوي. هلته وایي که ته راشې هند ته دوه دلایل ورته وایي، یا به تر بنګاله پورې به ستاسو واکمني وغځول شي، دویمه خبره دا ده چې ته به مال ترلاسه کوي، درېیمه خبره دا ده چې په دې ښودل کېږي چې احمدشاه دراني د فارس نه هغه وخت ایران چې د هغه له طرفه هم له خطر سره مخامخ و. په دغه منځ کې د یو مشاور راځي ورته وایي چې زموږ خزانه هم تشه شوې ده چې دا یو تاریخي په حساب هغه تکذیلي ګڼلی شو چې معمولا افغان تاریخ پوهان وایي چې احمدشاه دراني هلته د مسلمانانو د مرستې لپاره تللی و، د لوټ تالان لپاره نه و تللی، ځکه که د لوټ تالان لپاره او یا د غصب لپاره تللی وی نو بیرته به نه راته، هلته به خپله واکمني به یې قایمه کړې وه. او دغه د لوټ تالان مسله دا نه وه په تاریخ کې 3 کتابه په احمدشاه ابدالي په دغه ټولو وروستیو خصوصا د پانیپت تر جګړې پورې لیکل شوي دي
یو کوم دا شی نشته دی. اول دا چې په تاریخي لحاظ باندې باید وي چې کله نادر افشار ختمیږي او په هغه باندې خپل خلک په اصطلاح د عام نن ورځې ویم کودتا کوي چې هغه لرې کوي، هغه په دې پوهېږي چې زما سلطنت ختمیږي، نو هغه راځي په یو عادي سپه سالار چې هغه احمدشاه ابدالي دی په ده لاس اقتدار غواړي قندهار ته چې ته باید دا مشري واخلې. په دې چې احمدشاه ابدالي په تاریخي اسنادو کې ثابته شوي چې د درې عمده صفته لرل. یو دا چې تر ټولو با اخلاق ترین سپه سالارو چې په د هندیانو هېڅکله هغسې تمثیل نه کوو نه ښودو. دویم د هغې ډیسپلین او د هغې قطاعت چې لښکر یې ورسره وي تر ټولو منظم ترینه او سلطنت ته ډېر وفادار او منظم و، ځکه خو د ده ټولو. درېیمه خبره دا وه چې د ابدالي په لښکرو کې یاد شوي دي چې په ده څه قزلباش و، د ده څه ترکمن و، د ده سره ډېر اقوام چې اوسني په اوسني افغانستان کې میشت دي ډېر زیات ورسره و، او د ټولو سره هم د فرهنګ لحاظ نه بلد و، هم د عقیدې لحاظ نه بلد و، ځکه خو په ده ډېر د افشار سلطنت ډېر باور لرو. په همدې دا د هغه نه وروسته سلطنت ورته وسپارو چې دا کولی شي ټول اقوام وساتلی شي. په دغه فلم کې البته موږ هېڅ ونه لیدو چې د افغان جنګیالیو او یا هغه لښکر چې د افغانستان ځي ډیلي ته د مرهټیانو سره جنګ کوي، موږ هېڅ ونه لیدو چې دغه د افغانستان د لښکر هغه تنظیم چې تاسو یادوئ، هغه تشکیل چې تاسو یادوئ، مثلا د هزارګانو هغه یا د قزلباشانو د افغانستان د نورو اقوامو هغه استازیتوب هغه موجودات موږ پکې ونه لیدو. بله جالبه خبره چې ما حد یالب ته لږه ما په تاریخ کې نه ده لوستی یا ما اورېدلي نه دي چې ما ولیدو کله چې د مرهټاو د افغانانو جنګ کېږي، تر جنګ یوه ورځ مخکې د احمدشاه دراني زوی راځي او ورته وایي چې تیمور زوی راځي ورته وایي چې په دربار باندې حمله شوې ده او سرفراز نه پوهېږم سرفراز په تاریخي افغانستان تاریخ کې کوم نوم راغلی که نه تره زامني وایي هغه کوشش کوي چې ستا واکمني واخلي سلطنت ترلاسه کړي. احمدشاه دراني یو ځل وایي چې زه جنګ نه کوم زه سوله کوم او د سولې شرط دا دی که ډیلي ماته راکوئ نو زه جنګ نه کوم، که ډیلي نه راکوئ نو زه جنګ کوم. مرهټیان ورته وایي چې ته به د افغانستان د هند په خاوره کې قدم نه ږدي. په دې فلم کې ورته وایي ته به له اټک نه ور اخوا چې دا ماته جالبه ځکه وه چې په 1880 کې افغانستان نه حدود معلوم نه و چې اټکه پورې و که نه و. دا خو مطلق په سلطنت په ډیلي کې مو په پنجپوره کې مو په پنجاب کې مو والیانې نه دا یې حدود و. د تاریخي لحاظ نه باید یاده شي دا د احمدشاه ابدالي راتګ په تاریخي اسنادو کې واضح ده چې مسلمانان چې دلته وو هغوی درخواست وکړو چې مرهټه راځي او موږ ټول وژني، او هغه وخت کې مرهټه یا دوی ته د کفارو خطاب هم شوی دی چې په کوم کتابونه چې په بریټانیې کې پراته دي بریټانویانو لیکلي چې هغه وخت دوی ناظرینو په رقم هغوی لیکلي دي چې مسلمانانو دوی ته د کفر خطاب وکړو ځکه مسلمانان متحد شو سره چې موږ دوی دپاره باید اجازه ورنکړو چې زموږ پاچاهیو ته یا زموږ سلطنتونو ته دوی خطر پېښ کړي. دویم دلیل یې دا دی چې دی د خپل جایداد او لوټ دپاره ځکه نه راتو د لوټ کولو دپاره چې د ده سره دغه امکانات اول دا نه و چې د جنګ ته لاړ شي چېرته، بلکې یوازې د دې دپاره چې هلته کومک ورسوي د یو امیر په صفت، د یو سلطان په صفت، د یو شاه په صفت چې د ده اراضي کې جنګ کېږي او راځي د ده امنیت ته خطر پېښوي. ده دا مشري واخیستله په خپله ورپسې ورغی. او یوه غټه مبالغه چې ډېره تاریخي دې فلم وکړله چې احمدشاه ابدالي د 50 یا 54 کالو چې وفات شو هغه په 1902 کې مړ شوی دی، په 1 کې په پانیپت جنګ کې و، تقریبا 14 کال عمر لرو. دا راغلی چې په دې فلم کې چې څوک قاتل د ده په رول کې دی یا سنجیدل دی برحال هم دا اوس 15 کلن دی چې ډېر بوډا یې ښي. دا یو غټه مبالغه وه چې خبرې راټولې کړو. مننه اشنا صاحب ستاسو له ارزونې نه چې خبرې راټولې کړو د افغانستان دغه فلم ته د بشپړ تاریخي پیښې په توګه نشو کتل کېدای، ځکه تاسو افغانستان تاریخ وګورئ د فلم سره ډېر تفاوتونه لري. یو دا چې په فلم کې ښودل شوی چې احمدشاه دراني د لوټ تالان لپاره تللی دی، بل د واکمنۍ لپاره تللی، بل په دربار کې دننه د افغانانو ترمنځ د بې اتفاقیو یو تصویر وړاندې شوی دی. د دې تر څنګ احمدشاه ابدالي یو ډېر سخت زړی انسان ښودل شوی دی چې په هر څه کې احساساتي کېږي، ډېر احساساتي ما په دې فلم کې ولیدو، په نه خبره په غوسه کېږي، حتی په دربار کې د نورو خلکو ترمنځ یو مشاور په دې خاطر وژني چې هغه ورته جنګ مه کوه. بله خبره چې په دې فلم کې موږ ولیدو چې په تاریخي پیښو کې موږ نه لیدلې هغه د جنګ نه یو ورځ مخکې وایي چې زه سوله کوم یا ډیلي راکوي زه سوله کوم. دا په دې معنا چې احمدشاه دراني د دې لپاره هند ته تللی و چې ځمکې ترلاسه کړي او یا د فلم د هغه تصویري حساب باندې لوټ تالان وکړي. نو دغه پانیپت فلم و ډېرو افغانانو ورته اندېښنه درلودله. په عمومي ډول ویلی شو چې دا یو هنري فلم و چې تاریخي پیښو سره یې خیالات او
داستانونه یو ځای کړي دي نو حقیقت ورته نشو ویلی. په دې هیله چې که چا لیدلي وي نو هغه اندېښنه او تلوسه چې وه هغه اوس ختمه شوې. ډېره مننه کوو، په خدای مو سپارم.